عبدالرحمن بابا زموږ د کلاسیکي شاعرۍ هغه لوی نوم او اهم شاعر دی چې په هره طبقه کې یو شان معروف مقبول او محبوب دی او هر څوک خپل ځان او د خپل ځان ترجمان شاعر ګڼي. هر څوک پرې د خپل ذهني سطح مطابق پوهیږي او د خپل ذوق او ضرورت مطابق ترې خوند او پند اخلي. تېره ورځ د رحمان پښتو ادبي جرګې پېښور د سوري لاندې د پښتو ژبې د کلاسیکي شاعر حضرت عبدالرحمن بابا د کلیزې دستوره د بابا په کمپلیکس هزارخانه کې ونمانځله شوه. د دې دستورې مشري پروفیسر قاسم بنوي کوله. مشر میلوه انور خان بیګو خیل و. په اعزازي میلمنو کې ډاکټر حنیف خلیل کندهار افریدی فضل مومند سید رهبر پروفیسر عزیز قریشي و او د کوربه په حیث د جرګې صدر اطلس ګل اطلس د میلمنو سره په سټیج ناست و. د نظامت چارې د جرګې مشر سکرتر نور علي نور ادا کړې. د پروګرام آغاز په باقاعده توګه د قرآن پاک د عظیمو آیاتونو نه وشو او ورپسې د بابا مزار د کلندر پښتو ادبي جرګې په ډبېرې مشرانو او د رحمان پښتو ادبي جرګې مشرانو په شریکه غلاف خور کړو او د ګلونو څادر یې پرې واچولو چې پکې ګڼ ملګري هم په دغه موقع په دعا کې شریک شول. د حضرت عبدالرحمن بابا په حواله مختلفو سکالرانو او مشرانو د انګازي ټي وي سره خپل تاثرات بیان کړل. دوی په دې موقع وویل چې رحمان بابا د یو ستر ادیب او عالم باوجود د یو عوامي شاعر په تور خپل ولس کې خپل پیژندګلي کړې ده. د هغه په شاعرۍ کې د خلکو د زړونو درزا محسوسیږي. خلک په دې کې د خپلو خیالاتو جذباتو احساساتو نمایندګي عکاسي او ترجماني ویني او دا ځکه چې هغه په خپل ولس کې اوسېدو، د هغوی غم درد محسوسولو، د هغوی په مزاج پوهېدو او د هغوی د ژوند د مسلو نه خبر و. نو دوی زیاته کړه بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمان بابا په مزار باندې د پروګرامونو سلسله د رحمان ادبي جرګې پېښور تر سوري د 13 کلونو نه په دوام سره نمانځلې کېږي. په دې کې به ډېر کم وختونه داسې راغلي لکه د کرونا د وبا چې کوم حالات یا داسې غیر معمولي نور حالات په دې وطن تیر دي د دهشتګردۍ لهرونه وغیره. نو ممکنه ده چې په هغې کې چېرته دا کلیز تقریبات پاتې شوي وي، ځنډې خوړلې وي ګینې. نو باقي چې څومره د 15 کلونو زیار دی نو هغه په دوام سره دلته کې پاتې شوی دی. او حمزه صاحب، دوست محمد خان کامل صاحب، سلطان محمود دردمن صاحب، همیش خلیل صاحب، داور خان داود صاحب، دا ټول لوی شخصیات چې بشمول د نوري پښتونخوا سره د افغانستان لوی خلک دلته براتله. په دې تقریباتو کې باغی ساخستله کې اخستا 3 ورځې تقریبات او باغی کې سیمینار او بیا مشاعره. نو ډیر لوی خلکو په دې سیستم کې په دې تنظیم کې برخه لرلې ده او هغه برخه بیا رحمان ادبي جرګې وخت په وخت د تنظیم کړی دی چې غوړګه رحمان نمبر چاپ شوی دی. د دین سیوا د غوړګه رساله چې ده نو دا به کلیزه توګه باندې چاپ کېده. زیاتره به دې کې هغه ترهی کلامونه یا آزاد کلامونه چې د بابا په مزار په دې مشاعرو کې ویلی کېده هغه به چاپ کېده. خو د دې نه سیوا هم رحمان ادبي جرګې د رحمان پوهنې او رحمان پیژندنې پوره سلسلې چې دی هغه چلولي دي او هغه نن د محققینو دپاره د لارې مشالونه دي. د دې نه سیوا د رحمان بابا دیوان چې دی نو هغه د مختلفو قلمي نسخونه ترتیبول دا یو کارنامه وه. په رحمان ادبي جرګه کې اول د بابوزو چې کوم غلام محمد خان مقصد صاحب او هماغه کار بیا پای تکمیل ته رسولی پروفیسر محمد الله خلیل صاحب چې یو ډیر مستند دیوان د 15 کلونو په زیار باندې غي تیار کړو. رحمان ادبي جرګه چې څومره دیوانونه چاپ کوي هماغه نسخه ده چې محمد الله خلیل صاحب ترتیب کړی ده. نو د رحمان ادبي جرګې صرف دا خدمات نه دي چې کال په کال د بابا په مزار باندې دي تقریبات او جشن مانځي او د ټولي پښتونخوا نه پښتانه راځي، غیر پښتانه هم راځي ځکه چې رحمان بابا یو ولی الله دی او د دې زیارت له خلک راځي دی زیته. نو په دغه تقریباتو کې برخه اخلي. بلکې تاسو وګورئ چې دی د لیک په شکل کې هم د رسالو د کتابونو په شکل کې هم خپل زیار پوره دوامدار لرلی دی. نن چې کوم تقریب دی نو همدغه سلسلې یوه کړی ده. خو په دې کې یو تخصیص دا دی چې سږ کال
حکومتي چارواکو رحمان ادبي جرګې سره هیڅ قسمه مالی مرسته نه ده کړې. نن چې کوم پروګرام دی، کوم تقریب دی، نو دا د رحمان ادبي جرګې هغه د رحمان بابا عقیدتمند دغه مینان چې هغوی د کلونو نه دغه سلسله هغه دوامداره ساتلې ده، هماغه خلکو په خپل ذاتي لګښت او خرچ باندې دغه دومره لوی تقریب را جوړ کړی دی. یو لویه مشاعره ده چې ټوله ورځ به چلیږي، خلک به راځي، ترهي کلام هم پکې شته، غیر ترهي هم پکې شته، آزاد هغه اورئ. نو زه د رحمان ادبي جرګې دغه واکدارانو ته، ممبرانو ته، مشرانو ته مبارکي هم وایم او دا د تحسین هم کوم چې د رحمان بابا دغه تقریبات دي په هر حال کې ژوندي ساتلي دي. او رحمان بابا یو ولی الله دی، نو کم قسم حکومتي امداد یا لګښت ته د هغه تقریبات چې دي دا محتاج نه دي، بلکې داسې عقیدتمند، داسې خلک الله تعالی وخت په وخت پیدا کوي چې هغوی راځي او په رحمان بابا باندې خپل زیار، که هغه د لګښت په شکل کې دی، که هغه د عقیدت په شکل کې دی، شعر و شاعري ده او که نثر دی، هغه پرځو. د رحمان بابا په ډیرو کرامتونو کې یو کرامت دا هم دی چې د هغوی په مزار د مختلف فکر خلک راغونډېږي. د هغوی هر کال عرس کېږي، د اپریل په میاشت کې کېږي، دا وارې د مئی میاشت ته راغلو. خو موږ ګورو چې هغه خلک چې په لسو کالو کې مو نه لیدلي، د رحمان بابا له برکت یې ووینو. مشاعره وشي، دلته فقیران، ملنګان را جمع وي، دلته پروفیسران، ډاکټران را جمع وي، د هرې طبقې خلک را جمع وي. څنګه چې د رحمان بابا کلام د هرې طبقې کلام دی، په حجره، جومات، تهدیره او په مجلسیانو، سندرغاړو کې په هر ځای کې مقبول دی. دغه شان د هغه مزار باندې هم د هرې طبقې خلک راځي. ماته خو رحمان بابا داسې یو لوی ولی الله ښکاري چې د وفات نه پس هم د هغوی برکات، د هغوی تعلیمات زموږ د لارښودنې سبب جوړیږي. د رحمان ادبي جرګې لخوا دا مشاعره او په مزار باندې دا عرس چې کېږي، زه دې ته ډېر په دروند نظر ګورم او خدای دې وکړي چې دا همیشه هم دغسې دوامدار وي. تېر کال دا عرس نه و شوی د ځینې انتظامي امورو د مشکلاتو د وجې، اوس به انشاءالله چې په هر صورت هر کال دا عرس هم کېږي. او د رحمان بابا تعلیمات د کلیز عرس ته محتاج نه دي. د هرې ورځې زموږ په ژوند کې د رحمان بابا تعلیمات زموږ لارښودنه کوي. او دغه شان د هغوی مزار دی آباد وي، د هغوی په مزار دا میله دی آبادوي، د عرس دی آباد وي. او دغه شان د هر طبقه فکر، د مکتب فکر، د خلکو خیالات او تاثرات دی موجود وي. نو ډېر خوند یې وکړو، ډېر خلک ولیدل. ډېره مننه ستاسو، زه شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او مانه په دې دغه وخت کې دا راپورټ علی دا انټرویو رانهالی چې یاره د رحمان بابا د مشاعرې ته او د رحمان بابا د ادبي جرګې ته څه مشکلات دي. نو مشکلات خو زموږ ته ټول عمر ډېر زیات وي، ځکه چې رحمان ادبي جرګه ټول عمر د سنبها سره نه جوړه شوې ده. نو هر کال په دې دربار باندې مشاعره کوي. خو مونږ د حکومتونو سره هم تعاون کوو. بعضې وخت په حکومت باندې څه تکلیف یې مخکې د 9 مئی په هغه وجه باندې زموږ مشاعره زموږ کینسل کا. مونږ حکومت سره تعاون وکړو، خو حکومت مونږ سره هېڅ تعاون نه کوي. مخکې به یو ګران و مونږ ته میلاوېدو، د اکرم خان دراني هغه منظور کړی 50,000، بیا میا افتخار 1 لک کې. نو هغه هم د موجوده حکومت چې دی ختم کړي دي، نشته. وایي کله یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله وایي کلچر سره دي، کله وایي ثقافت سره وي، کله وایي نه دا شی ختم شوی دی. نو مونږ دې ته کتل، نو دا اوس مونږ په خپل مخ سر باندې دا شروع کا. او انشاءالله چې مونږ ژوندي یو د آیندې لپاره به دا په پوره مقرره وخت باندې کېږي. او مونږ د حکومت په تمه او نور د دې حکومت په تمه مونږ نه کېږو، ځکه چې د حکومت مونږ ته معلومه شو د حکومت زمونږ اتلانو سره، زمونږ د باباګانو سره، زمونږ د مشرانو سره مخلص نه دی. نو مونږ خپله کې شکر دی، پښتانه یو، د دې خاورې یو، د دې وطن یو. رحمان بابا په سونو کاله د پاکستان نوم نشان نو چې 4.5-500 کاله شو. رحمان بابا هم د دې وطن بهادر کلیو، د دې ازرخانه، د دې سړی دی. نو مونږ هم انشاءالله هم دغسې یو. نو انشاءالله دا تسلسل او دا شی به مونږ جاري ساتو او مونږ به یې خپله کوو، په هر لحاظ به یې کوو. او حکومت ته هم خواست کوو چې ته زمونږ حکومت یې، ته مونږ نه ټکسونه اخلې، ته مونږ نه بیلونه
فیوزونه اخلي ته مونږ باندې مسلط او ته زمونږ نه د دفاع وکړه نه د زمونږ څه ریلیف راکړو هېڅ شی دې مونږ له رانه کړو نو به دا یو څو خبرې مې ورسره ماتې ګوتې وکړي او زمونږ رحمان بابا چې دی هغه یو داسې اولیا دی چې مونږ په هر طرف ځو نو مونږ ته لارې کولوي دا خلک هم دی کې مونږ سره تعاون کوي هر قسم خلک هم مونږ سره تعاون کوي چې یو ځل ووایو چې په رحمان بابا باندې مشاعره ده نو د ټان نه د کورمې نه باړه چینار نه د لکي مروت نه وزیرستان نه ټلیفونونه او خواصونه وکړي چې یاره مونږ باندې هم څه امداد واچوئ رحمان بابا یو ډېر عظیم شان نوم دی او تاسو بختور خلک یئ چې تاسو په ازرخانه کې رحمان بابا پروت دی نو مونږ پرې فخر کوو انشاءالله دا به مونږ بیا بل چاته نه پرېږدو او تاسو غوندې خلک چې زمونږ سپورټ کوي زمونږ میډیا خورئ نو انشاءالله چې مونږ به دا کال په کال دا به هم په اپریل کې کوله په چې 7 اپریل باندې انشاءالله دا به د دپاره په دغه اپریل باندې او نن یو ورځ ده بیا به 2 ورځې وي او انشاءالله د لنډو ورځو کې به موږ سمینار هم کوو او به چېرته حال کې کوو مونږ که دی نه حال وغواړو دا علاقه د رحمان بابا کمپلیکس دا ځای ارکیز سره دی خو ارکیز ته که لاړ شو د ارکیز هغه حال مونږ وغواړو چې یاره دا حال مونږ له راکړه پکې سمینار کوو نو کله به وایي چې یاره پلانکي له وایي کله به وایي د چیف سیکرټري له ورسئ کله به وایي سیکرټري له ورسئ کله وایي د چیف منسټر نه اجازت راوړئ کله به په هغې به دوړې پرتې ګن به پروت وي هر څه موجوده دي خو دومره اجازت به پکې زمونږ پښتون قام لا زمونږ د داسې یو شخصیت رحمان بابا رحمت الله علیه جرګې له هم دا اجازت نه ورکوي چې راشئ تاسو په دې کې کښېنئ او تاسو په دې کې دا سمینار او مشاعره وکړئ نو زمونږ ته دا تکلیف دی زمونږ د ملک بیروکراسي زمونږ د ملک افسران زمونږ د ملک دغه هغه خدای خبر د چا په لاسو کې لوبېږي نه خپل ملک ته پام دی نه خپل وطن ته پام دی نه خپل پښتون ته پام دی بس دغه حیرانګي ده ګرانو کتونکو دغه دستوره کې د پښتونخوا د ګډ ګډ نه ادیبانو شاعرانو او ادبزو ملګرو ګډون وکړو کچالار د عاشقۍ وی ورکه کړې کچالار د عاشقۍ وی ورکه کړې زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم کیس افریدی انګازې ټي وي رحمان بابا کمپلیکس هزار خانی